سلام د چټک نیوز ګرانو لیدونکو، هیله ده روغ جوړه او خوشحاله به یاستئ. د افغانستان او آیرلنډ ترمنځ نننۍ سیالۍ پای ته ورسېده چې موږ هم تاسو ته په ژوندۍ بڼه باندې له راډیو څخه ژوندۍ بهیر نشر کړ. په یوټیوب چینل باندې غواړم ستاسو لپاره هغه وروستۍ تبصره در وړاندې کړم. په نن سیالۍ کې چې د افغانستان او آیرلنډ ترمنځ وه، د افغانستان په کوربتوب په ابوظبي کې ترسره شوه. افغان لوبډلې لومړی ټاس وګټه او د توپوهنې پرېکړه وکړه چې په ټاکلو 50 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 208 منډې ترلاسه کړي او آیرلنډ ته د 288 منډو هدف وټاکه. د افغانستان لپاره رحمن الله ګورباز 127 تر نورو زیاتې منډې ترلاسه کړي. بهترینه لوبه نندارې ته وړاندې کړله، 8 څلوریزې او 9 شپږیزې د نوموړي په بیټینګ کې شامله. همداشان دوهم توپوهونکی چې د نوموړي سره په اوپننګ باندې میدان ته ښکته شوی هغه جاوید احمدي و چې په 55 بلنو باندې 38 منډې ترلاسه کړي، 2 څلوریزې او 2 شپږیزې د نوموړي په بیټینګ کې هم شاملې وي. له هغه وروسته بیا یو څه په پرلهپسې توګه باندې تګ او راتګ پیل شو او افغان لوبغاړو هغه ویکټې ژر له لاسه ورکړې. د دوی توپوهنې ته که ګورو، رحمتشاه زرمتی و چې په 9 بلنو باندې 3 منډې ترلاسه کړي. همداشان کپټان اصغر افغان و چې په 4 بلنو باندې 6 منډې ترلاسه کړي. همداشان د دې ترڅنګ محمد نبی ساحل و چې په 7 بلنو باندې 3 منډې ترلاسه کړي. په 12 بلنو باندې بیا 2 منډې ګلبدین نایب او نجیب الله زدران بیا یو نسبت ښه و په 43 بلنو باندې 29 منډې ترلاسه کړي. همداشان عظمت عمرزي بیا په 10 بلنو باندې 12 منډې ترلاسه کړي. په 13 بلنو باندې بیا 55 منډې. راشد خان تر ټولو بهترین یا چټک سکور ترلاسه کړ په نن سیالۍ کې له رحمن الله ګورباز وروسته. له هغه وروسته مجیب الرحمن و چې په 2 بلنو باندې 1 منډه او وروستی بیا هم نوین الحق و چې په 1 توپ باندې یوازې 1 منډه ترلاسه کړه. د افغانستان لپاره د آیرلنډ لپاره بری مکارتي په 10 اورونو کې 9 منډې ورکړې، یو لوبغاړی وسوځو. همداشان ګریک ینګ و چې په 10 اورونو کې البته په 6 اورونو کې یو میډن 40 منډې ورکړې، کومه ویکټ یې وانه خیسته. په 10 اورونو کې بیا سمیسنګ و چې 2 میډن 45 منډې ورکړې، یو ویکټ یې واخیسته. همداشان کامپر و چې په 3 اورونو کې 9 منډې ورکړې. په 10 اورونو کې بیا انډي مکبراین و چې په 10 اورونو کې 9 منډې ورکړې. 15 لوبغاړي د آیرلنډ لپاره تر ټولو مهم او کلیدي لوبغاړی چې په توپاچونه کې نن واقعا بهترینه توپاچونه ترسره کړه مکبراین و. نوموړي په 10 اورونو کې 9 منډو بدل کې 15 افغان لوبغاړي وسوځول. د دې ترڅنګ د آیرلنډ لپاره په توپ وهنه کې پال سټارلینګ په 40 توپونو باندې 19 منډې زیاتې ترلاسه کړي، ځکه دا د دوی اوپنر لوبغاړی و. له هغه وروسته بل لوبغاړی و چې تر 80 پورې ورسېد، خو معلومات در وړاندې کوم. انډري بلبرني 15 او همداشان هری ټاکټر بیا 28، کامپر بیا 9 او همداشان 83 منډې لارکن ټاکر و چې په نننۍ سیالۍ کې د افغانستان خلاف ترسره کړي. او کله هم چې سیالي تر وروستۍ ورسېدله، د دې امکان شو چې آیرلنډ افغانستان ته په لومړۍ 50 اوریزه سیالۍ کې ماته ورکړي. خو کله هم چې دلته د رحمان ګورباز لوري سټام شو او بالاخره سیالي بل اړخ ته واوښته چې د افغانستان په ګټه روانه شوله. نو د ټاکر سیالي رښتیا هم په زړه پورې سیالي وه. د توپاچونې اړخ ته کرا شو. د افغانستان د لوري نوین الحق په 9 اورونو کې 68 منډې ورکړي او 3 ویکټې. په نن سیالۍ کې رښتیا هم نوین الحق ځوان لوبغاړی دی او هغسې چې په کار وه د فاست بلرانو تشه ډکه کړي، هماغسې یې وکول. 3 مهم لوبغاړي د پیل ویکټ هم نوین الحق ترلاسه کړي. همداشان مجیب الرحمن په 10 اورونو کې 40 منډې ورکړي، 2 ویکټې واخیستې. په وروستیو کې ګلبدین نایب په 7 اورونو کې 14 منډې ورکړي، 1 ویکټ یې واخیسته. محمد نبی په 10 اورونو کې 45 منډې ورکړي، یوازې 1 ویکټ یې واخیسته. راشد خان بیا په 10 اورونو کې 55 منډې ورکړي، 2 ویکټ یې واخیستې. همداشان عظمت عمرزي چې 4 اورونه یې ترسره کړل، 40 منډې ورکړي، خو کوم لوبغاړی ونه سوځو. نو په ټوله کې د افغانستان او آیرلنډ ترمنځ نننۍ سیالي که وګورو، 2 اړخیزه سیالي وه، ځکه یو اړخیزه ورته نشو ویلی. سیالي تر اخیره داسې روانه وه چې ممکن افغانستان وګټي او یا هم ممکن آیرلنډ وګټي. نو د نن سیالۍ هغه وروستي معلومات همدا و چې تاسو ته مو در وړاندې کړل. بالاخره افغانستان په 14 منډو باندې
آیرلند ته په نن سیالۍ کې ماته ورکړه. ګران لیدونکو د نورو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب او له ملګرو سره شریک کړئ. ډېره مننه.